الله سے په کتابونو کې ماته چې کوم کتاب حواله شوی نو هغه رحمان او انبیاء کرام آیت الله ترڅی کتاب رحمان او انبیاء کرام زما په نظر کې بس کوشش کوم ان شاء الله چې ورسي رحمان او انبیاء کرام علیه السلام د آیت الله ترڅی سیب ډېر ښکلی او د پوری کتاب دی چې د تحقیق او تنقید یو خپل امتزاج دی ټول کتاب په یو څلور مخونو خور لیدی شي په دې کتاب کې د رحمان بابا کلام نه د سند کلمی او جزء اخذ شوی دی یعنی د رحمان بابا کلیاتونه هغه شعرونه راغونډ شوي دي چې په کومو شعرونو کې د پیغمبر یا نبی ذکر شوي د دې لپاره آیت الله ترڅی صاحب د رحمان بابا د کلام جوړه مطالعه کړې ده او هغه شعرونه د رحمان بابا کلیاتونه اخذ کړي دي چې کوم شعرونو کې د انبیاء کرام علیه السلام ذکر راغلی د ډېر لټونو شواهدونو نه پس آیت الله ترڅی صاحب د رحمان بابا په کلام کې صرف د 14 پیغمبرانو تذکره موندلو کې کامیاب شوی دی چې د هغوی نومونه څه په دې ډول دي حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحمان بابا خپل کلام کې د انبیاء کرام علیه السلام تذکره دی په دې د خپل مقصد او مدعا سیرولو د پاره کړی ده. رحمان بابا په خپل کلام کې د انبیاء کرام علیه السلام تذکرې خاص مخصوص ترتیب نه دی ساتلی خدا خواري آیت الله ترڅی صاحب د خپل طرف نه کړی ده او یو ترتیب یې ورکړی دی چې د هغه ترتیب مطابق په کتاب کې لومړی د آدم علیه السلام او په اخر کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تذکره شوې ده. دوی په خپل کتاب کې د ذکر شو ټولو انبیاء کرامو تذکره ډېر په ښکلي او زړه پورې انداز کړې ده. د دې تذکرو دپاره دوی د ګڼو کتابونو مختلف تفسیرونو مطالعه کړې ده او دغه رنګې خپل تحقیقي لیک د دغه کتابونو او تفسیرونو د حوالو او دلیلونو په بنیاد یو په دوه ښکلی کړی دی. په دې کتاب کې د یو عام کاري دپاره ډېر څه شته دی. که یو طرف ته کاري د مختلف انبیاء کرامو تذکرې نه مستفید شي نو بل طرف ته د رحمان بابا خوږو شعرونو نه خوند او مزه هم واخلي. یقینا آیت الله ترڅی صاحب د ستاینې او تعریف وړ کار کړی دی. موږ مبارکي ورکوو چې دوی د رحمان بابا په کلام کې د داسې ښکلې او ګټورې موضوع انتخاب وکړو او په هغې کتابي شکل کې لیکل وکړه. ډېر دار او شاباسي قابل دی ځکه چې دوی په موجوده وخت کې د ادب او په ادب کې د تحقیق مرحلې نه تېرېږي. په دې کتاب کې دوی ډېر په ښه انداز د مختلفو کتابونو نه اخذ کړی دی او بیا یې د هغه کتابونو حوالې په فوټ نوټس کې په داسې انداز ځای کړي دي چې د تحقیق ټولې تقاضې سرته رسولي دي. دې هر څه سره سره دوی نه په بعضې ځایونو کې سهوې او غلطۍ هم شوي دي. دغه سهوې او غلطۍ دلته نه په ګوته کول زما په خیال آیت الله ترڅی صاحب او پښتو ادب سره د خیانت کولو مترادف. د دې کتاب په مخ 13 کې دوی د حبیب الله رفیع صاحب په حواله وایي چې پټه خزانه کې د رحمان بابا د پیدایش صحیح کال 1240 هجري ده چې کاتب په غلطۍ سره 1118 هجري لیکلې ده. دا خبره په صحیح ډول داسې ده چې د پټې خزانې مطابق د رحمان بابا د پیدایش کال 1240 هجري ده او د دوی د مړینې کال کاتب په غلطۍ سره 1118 هجري لیکلې ده خو د رحمان بابا د مړینې صحیح تاریخ 1123 هجري ده. عام ولس کې د رحمان بابا یا عبدالرحمن بابا په نومونو مشهور دي. دوی دپاره ځان لا د مومن بابا اصطلاح په استعمال کې نشته. د دې اصطلاح ځان لا ابلاغ د لوستونکو په ذهنونو کې په بل طرف دي ځکه چې د مومن بابا په نامه ځان له جدا یوه بله هستي موجود ده چې د ټولو مومندو په شجرو کې مومن بابا د مومندو نیکه او پلار یادېږي. په دې تناظر کې بغیر د سابقي او لاحقي د مومن بابا اصطلاح رحمان بابا دپاره راوړل صحیح نه بریښي. د آیت الله ترڅی صاحب د دې کتاب د ټولو نه غټه خوبي دا ده
چې دوی د رحمان بابا د شیرونو اخذ د پاره د دوست محمد خان کامل او کلندر مومن مرتب شوي کلیاتونه انتخاب کړی دی. دا انتخاب د دې کتاب د پاره یقینا یو اضافي خوبي ده، ځکه چې موجوده وخت کې که موږ د رحمان بابا معیاري کلیات ګورو نو هغه دا کلیات دي کوم چې دوست محمد خان کامل او کلندر مومن مرتب کړي دي. خو یوه خبره زموږ په پښتنه معاشره کې عام کیږي چې دولت هر سړی نشي زغملی. که یو طرف ته آیت الله ترغزي صاحب د دوست محمد خان کامل او کلندر مومن د کتاب حوالو باندې خپل تحقیقي لید له عروج ورکړی، نو بل طرف ته خپل ځان د اوچت بام نه د زوال په لور بوتلی دی، ځکه چې دوی حوالې د کامل صاحب د کلیاتو ورکړي دي، خو بیا دوی په بعضې شعرونو کې د تحریف کولو مرتکب شوي دي. د رحمان بابا په کلام کې تحریف که یو طرف ته د پښتون قام د مزاج خلاف دي، نو بل طرف ته د رحمان بابا فکر او تعلیماتو سره سراسر ظلم او زیاتې دی. رحمان بابا په کلام کې اکثر لفظي تحریفونه شوي دي. امیر مجله رحمان بابا نمبر جولای 2014 کې زما یو مقاله د چاپ مرحلې نه تېره شوې ده چې د هغې عنوان و د رحمان بابا کلام کې د تحریفاتو تحقیقي او تنقیدي جاج. په دغه مقاله کې 3 قسمه تحریف په ګوته شوی دی، یعنې لفظي تحریف، معنوي تحریف او تحریف تفسیر بالرای. دلته ایاز الله ترغزي صاحب هم په خپل کتاب کې د لفظي تحریف مرتکب شوی دی، خو د دوی دا تحریف ما ته غیر شعوري ښکاري. د کتاب په مخ 250 باندې دوی د دوست محمد خان کامل او کلندر مومن مرتب شوي کلیاتو نه دا شعر څه په دې ډول اخذ کړی دی: نه وایه چې یا دیو یم یا دواب یم ادم نه یم. د شعر په ډومبۍ مصره کې د که په ځای چی لفظ په شعر کې د چی تکرار جوړ کړی دی چې د شعر خوند مزه څه خرابه شوې ده چې ورسره د رحمان بابا فکر ته هم زیان رسېدلی دی. دغه رنګ په مخ 4 باندې شعر دی: و هغو چې خدای حق سپینې سترګې ورکړي، و هغو چې خدای حق سپینې سترګې ورکړي د یوسف تجلی وینې په دیوار کې. دا شعر په صحیح ډول داسې دی: و هغو چې خدای حق دیني، و هغو چې خدای حق دیني سترګې ورکړي د یوسف تجلی وینې په دیوار کې. دغه رنګ د رحمان بابا یو ډېر عام او مشهور شعر چې ډېر په بې دردۍ سره ګډوډ کړی شوی دی. رحمان بابا دغه عام او مشهور شعر د دوست محمد خان کامل صاحب مرتب شوي کلیاتو کې داسې دی: زه عشق یم سروکار مې دی له عشقه، نه خلیل نه دوزی یم نه مومن. دا شعر په متعلقه کتاب کې په 1 مخ باندې داسې لیکلی شوی دی: زه عشق یم سروکار مې دی له عشقه، نه خټک نه دوزی او نه مومن. د رحمان بابا شعرونه په داسې انداز وروړلو باندې زه ایاز الله ترغزي صاحب نه ګرمم. دا جمله لکه بیا ویم: د رحمان بابا شعرونو په داسې انداز وروړلو باندې زه ایاز الله